هلمند والي د قضاء برخې له مسؤولینو سره د همږغۍ ناسته وکړه. د هلمند والي الحاج مولوي امان الدین منصور صاحب په مشرۍ د هغه په کاري دفتر کې دا ناسته ترسره سوه. په دې غونډه کې د مرافعه محکمې رئیس، د ښاري محکمې رئیس، د نظامي محکمې رئیس، د حقوقو امیر، د مرافعه او ښاري محکمو د بېلابېلو دیوانونو رئیسانو او مفتیانو ګډون کړی و. همدارنګه امنیه قومندان او د استخباراتو رئیس هم په ناسته کې حاضر و چې دا د غونډې د اهمیت څرګندونه کوي. د ولایت مقام وایي مولوي محمد قاسم ریاض وایي دا ناسته کې چې تمرکز یې د قضا او امنیتي بنسټونو ترمنځ پر همږغۍ، ګډو هڅو او موثرې همکاري باندې و. په ناسته کې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې پر چټکتیا، د قانون او شرعي احکامو د تطبیق پر څرنګوالي، د حکومتي فرامینو او احکامو د سرغړونکو پر وړاندې د قانوني اقداماتو او مجازاتو په اړه مفصل بحثونه وسول. ګډونوالو ټینګار وکړ چې د عدالت ټینګښت او د امنیت ساتنه هغه دوه اساسي برخې دي چې باید په ګډه او همږغۍ سره پر مخ یوړل سي. تېره ورځ د هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب په خپل کاري دفتر کې د قضا له مسؤولینو چې د مرافعه محکمې رئیس، د ښاري محکمې رئیس او د نظامي محکمې رئیس، د ټولو دیوانونو رئیس صاحبانو، مفتي صاحبانو، د حقوقو امیر صاحب او ځینې امنیتي مسؤولینو لکه امنیه قومندان صاحب، د استخباراتو رئیس صاحب او یو شمېر نورو مسؤلینو سره په خپل کاري دفتر کې لیدنه وکړه. د دې لیدنې موخه د امنیتي مسؤلینو او د قضا د مسؤلینو ترمنځ ښه هماهنګي او د کارونو په برخه کې ښه همکاري او د ولسونو ښه خدمت او د ستونزو حل و چې پر اړوند ټولو مسایلو باندې مفصلې خبرې وشوې او په اړه یې لازمې لارښوونې او سپارښتنې وشوې. د غونډې په جریان کې د بېلابېلو ادارو ترمنځ نظرونه تبادله شول، مهمې مشورې شریکې شوې او د یادو موضوعاتو په اړه عملي او لازم تصامیم ونیول شول. مسؤلینو ژمنه وکړه چې د خلکو د حقوقو د خوندي کولو، د قانون د حاکمیت د تامین او د ټولنیز نظم د پیاوړتیا لپاره به خپلې هڅې لا ګړندۍ